خبرې ورسره وکړې ویلې ول دا کار دې ولې وکړې ستا څه فکر دی چې زه تا نه سم راټولولی هغه ویل الله ستا په ربوبیت زما قسم زما دا یقین و چې ته ما راټولولی سې خو ستا د خوفه ما دا کار وکړي ما له بیرې دا کار وکړي الله فرمایي ته له ما دومره بیریږې زه له تا دومره بیریدمه الله رب العزت پر دا خبره و ده ته معافي وکړي صحیح سلو دا مخکې خبره د اسلام څخه مخکې د یو چا خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک و ما او تا ته کښېښوله نو څومره لویه خبره ده او څومره انتیکه خبره ده الله دې را نصیب کړي الله دې خپله یاري را نصیب کړي الله دې خپل تعلق را نصیب کړي الله رب العزت دې خپله دوستي را نصیب کړي الله رب العزت دې مې نه شړي له خپل درباره الله دې مې نه مردوده کوي له خپل درباره الله رب العزت دې مې نه پسې اخلي له خپل درباره د خپل عظمت د خپل وحدانیت د خپل احدیت د خپل صمدیت په خاطر دې الله پاک موږ قریبان عزیزان ټول عالم مسلمانان په خپل دربار کې قبول کړي الله رب العزت دې ځای ورکړي الله رب العزت دې جنې راضي سي الله دې رحم را باندې وکړي الله پاک دې راڅخه راضي سي چې کومې ګناوې مې کړي دي پر هغه پښیمانه یو پر هغه توبه ګزاره یو پر هغه د الله څخه معافي غواړو الله رب العزت دې موږ ته معافي چې د هغه وکړي دا بل حدیث دی عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي مسند امام احمد طبرانی دواړو را نقل کړی دی ولجددوا ایمانکم تاسو خپل ایمانونه تازه کړئ صحابه